دغه خاوره دا د فدایانو د شهداو خاوره یو وخت علم عظیم مرکز دا هغه خاوره ده چې د دې خاورې د غازیانو د تورې د یرې نه ټول یهودیت نصرانیت لړزه برندان هغه علما دلته وو د تاریخ صفحات په هغوی روښانه دي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا افغانی عالم ده دا د پروان ولایت د شرکارو د مغرب طرف دلته د تاجکان یو کلی دی بعضې مورخین فرمایي چې دی د دې دارنګې د ټول انتهایي سنو استاد سوا د امام نسایي نه امام قتیبه رحمه الله دا افغانی عالم ده د بغلان ولایت شهر کونه مغرب طرف دلته مرکز ده دارنګې مشهور محدث او فقیه علامه مولا علي قاري حنفي رحمه الله دا افغانی عالم ده مشهور محدث او نحوي مولا عبد الرحمن جامي رحمه الله دا افغانی عالم ده دارنګې اول شارح د بخاري دا افغانی عالم ده علامه خطابي المفتي الهلمندي دا افغانی عالم ده دارنګې مشهور ادیب او مفکر چې بغیر د کتب داغه نه عبریت علی القرآن والسنه نه راځي علامه تفتازاني رحمه الله دا افغانی عالم ده دارنګې مشهور تصنیف الفقه الاکبر چې امام صاحب ته نسبت کیږي علامه انور شاه کشمیری صاحب په فیض الباری علی صحیح البخاري کې فرمایي وایي دا شرحه دا کتاب دا طالب د ابو مطیع بلخي مزاري ده ونسبت امامنا تکذب ده دا ابو مطیع بلخي 14 کاله د امام صاحب شاګردي کړي افغانی عالم ده دا خو د علم میدان د توري میدان دی په اوایلو د خلافت عباسي کې بعد ګړنګېدلو د خلافت اموي نه ابو مسلم خراساني مشهوره څهره ده علماء بالخصوص مؤرخین د هغه د خدمات او د فتوحات نه کوم د اسلام په خدمت کې کړي دي هغه نه غافل نه دي دارنګې په 450 هجري کې د سلطان سبکتګین زوحان محمود غزنوي حنفي رحمه الله دا افغانی دی د چا د فدایانو د تورو سمټ د هند تر اخره سره پورې دا د حق اواز ورسېدو دارنګې په 660 هجري کې سلطان شهاب الدین محمد غوري رحمه الله دا افغانی ده دارنګې سلطان سبکتګین دارنګې سلطان قطب الدین ایبک دارنګې امیر احمد شاه ابدالي دارنګې امیر حماد ابن خلدون عرض می دا دی یو علم دی یو جهاد دا دواړه یو د بل سره تړلي زمون پیغمبر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وخت لوی مفتي لوی عالم سره د دې بغل کې لوی مجاهد ایمن اکابر او اسلاف وګوره دا لکه څنګه چې د وخت لوی مدرسین لوی علما د وخت لوی رهبرین او لوی قائدین لوی مجاهدین عرض می دا دی دا دواړه یو بل سره تړلي دي ځکه په علم سره تیارې ختمیږي رڼا راځي او په جهاد سره ظلم ختمیږي انصاف راځي د دې ظلم یو نمونه برته کړم دغه لاهور دلته په دې کې یو عظیم جماعت دی په نوم د جماعت د سلطان محمود غزنوي ما یو ورځ د تاریخ صفحات مطالعه کول په دې کې مینه تر پرې وته دا یو منظر دلته یو بوټو په نوم د هریچن حراري د دې لاهور یو مشر چې راجا جیپان نومېده د ده نه بعد چې کله دا مردار شو په جنګ کې بیا د ده زوی انتونشپال د دې چې مشر شو نو د دغه هریچن بوټ حراري هر کال به د دې په پښو کې 4 نجونې پرېږدي او 4 نوپیدا ماشومان به د دې بوټ په پښو کې حلاروي خو د الله پاک د دې عظیم غازي په برکت او د دې فدایانو په برکت دا ځای فتح کړ بله خبر یو خدمت د دین دی او یو دفاع د دین استاد محترم علامه ابو عاصم احرار کندوزي حفظه الله فالاجتهاد في مسائل الجهاد صفحه نمبر 41 باندې دا ذکر کړی ده یو خدمت دی یو دفاع خدمت د دین دا درس او تدریس دی تعلیف او تصنیف دی دعوت او تبلیغ دی تصوف سلوک وغیرہ ډېرې عالي د خدمت په نن عصر کې چې دین اشد ضرورت لري دومره خدمت ته نه لري لکه دفاع ته د دې د معقولاتو نه په محسوساتو کې یو مثال درکړم د یو سړي 2 مور پلار د بوډاګانو ضعیفه او ضعیف خلک د هغوی دا خدمت هم دی کوي د جامو خدمت د خوراک خدمت د ستا خدمت دا ټول خدمتونه دی کوي اوس یو څوک راځي دغه مور او پلار دې عزت کوي
د دوی جان اخلي، معنا دوی قتل کوي. په دې وخت کې دا مور و پلار دې بچي ته ووایي یاره دا ټول خدمت وکړه زه نه خلاص یم که، او دا بچي ورته یاره خدمت دې کومه خو دې کار ته تیار نه یم. څوک دی دا مور و پلار به دې د بچي ووایي؟ نن دین اسلام مظلوم دی، نن دین اسلام ضعیفه دی، صرف او صرف دفاع ته ضرورت دی. اول نمبر کې نن عصر کې دفاع ده، پس له هغه بیا خدمت دی. د دې لپاره یو بل مثال واضح درته تر نگین لاندې وو هدا محمود او احمد شاه ټاټوبی، هدا میرویس او د عمر سرزمین، هغم پوګم سنگر سنگر سرزمین، هغه مرد خیز افغانستان دې څه شو، ها پرونی زرین دوران دې څه شو. لسر درو د قرطبی مسلمان بیا تر کاشغر او پرغانی مسلمان، زوګ د تکبیر او د اذان دې څه شو، ها پرونی زرین دوران دې څه شو. زوګ د تکبیر او د اذان دې څه شو، ها پرونی